افغانستان او افغانانو ته دوه د خوشحالۍ پرمختګ او ښېرازۍ خبرونه دا چې څه دي هیله دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. لومړی خبر، ننګرهار کې د ملکي نړیوال هوایي ډګر جوړېدو چارې رسماً پیل شوې. د ختیځ په ګمبري دښته کې د ننګرهار د نړیوال ملکي هوایي ډګر د جوړېدو چارې نن رسماً پیل شوې. په دې پروژه کې به لومړی د میدان احاطه، پنس او امنیتي برجونه جوړېدل شامل وي. د ننګرهار سیمهییز چارواکي وایي د دغه هوایي ډګر ټول لګښت د حکومت له بودیجې څخه ورکول کیږي چې کارونه هم د ګلوبل اپریشن شرکت لخوا مخ ته وړل کیږي. د یادې پروژې بشپړېدو وروسته به د میدان اساسي تاسیسات لکه رانوی، ټکسوی او د ترمینل تعمیر چارې پیل کړای شي. دوهم خبر، د کونړ نورستان د سړک جوړېدو دویمې برخې چارې نن رسماً پیل شوې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي نن د کونړ نورستان د عمومي دویم سړک د جوړونې چارې پیل شوې. عبدالقیوم پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سړک 11 کیلومتره اوږدوالی لري. د هغه په خبره په دې سړک 315 میلیون افغانۍ لګښت راځي. هغه زیاته کړې چې دغه سړک به د 22 میاشتو په لړ کې جوړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. لیدونکو په دې هیله چې دغه دوه د خوشحالۍ او پرمختګ خبرونه به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که مو دا خبرونه خوښ شوي ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.